بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې یو کفاره ده او یو فدیه ده. دې دوانو کې فرق دی. کفاره هغه په تور د جرمانې باندې لازمیږي. مخکې منګه د دې وضاحت هغه کړی دی چې دا کله سړی د رمضان په میاشت کې په ادا روژه کې قصدن عمدن خوراک سکاک وکي یا چرته خوزدار ټریپ پکې ولګي نو د روژه ماته شوه او په د باندې کفاره 2 میاشتې پر لپسې روجې نیول دا لازم دي. که یو سړی داسې چې د پر لپسې روجې طاقت نه وي، داسې مرض دی چې د وجې نه نشي نیوی، نو بیا شپېتو مسکینانو له غرمه ماښام خوراک دی یا غرمه ماښام خوراک په ځای باندې یو مسکین له د یوې سرسایې پیسې ورکول دي. نو دا کفاره ده. دې کفاره کې دا ضروري ده چې یو مسکین له د ورځې د یوې سرسایې د مقدار نه زیات نشي ورکولی، یا که خوراک ورکوي نو په جمع د هم خوراکو یو مسکین له د یوې ورځې نه زیات نشي ورکولی. په دې کې تفریق دی، دا به جدا جدا ورکوي. دویمه ده فدیه. فدیه هغه شیخ پانی دی یا یو ناجوړه بیمار کس دی، ګردې خرابې دي یا های شوګرې دی او د روجې نشي نیوی، دی د دې روجو فدیه ورکوي. نو دا فدیه بدل دی د روجو. نو د دغه روجو د بدل چې کمی پیسې دي دا ټول یو فقیر له هم ورکولی شي، لږې هم ورکولی شي او دا که نیمې ورکې هم ورکولی شي. یعنې دا هر څنګه ورکولی شي. په دې کې څه مقدار ضروري دی. ټول یو له هم ورکولی شي او په متفرقو کسانو باندې هم تقسیمولی شي. دغه رنګې د سرسایې پیسې دي، صدقة الفطر، هغه هم د فدیې په شان دي. ټولې که مثال 8 کسانو سرسایه ده، صدقة الفطر ده، دا یو کس له هم ورکولی شي او دا تقسیمولی هم شي په ډیرو کسانو باندې او ډیرو کسانو له هم ورکولی شي. نو په فدیه، سرسایه او کفاره کې دغه فرق دی چې کفاره کې یو کس له نشي ورکولی، پای کې تفریق دی، او په دې فدیه او سرسایه کې تفریق ضروری نه دی.